تازه او د خوښۍ خبر له انګریزانو څخه د ازادۍ د اخیستلو په 104مه کلیزه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد، خلیفه سراج الدین حقانی، ملا عبدالغني برادر او نورو لوړپوړو طالب چارواکو ګډون کړی و. مولوي محمد یعقوب مجاهد او خلیفه سراج الدین حقانی له انګریزانو څخه د ازادۍ د بیرته اخیستلو 104مې کلیزې مبارکي ټولو افغانانو او مجاهدینو ته وویل. مولوي محمد یعقوب مجاهد یو ځل بیا پر ولسمشر محمد اشرف غني غږ وکړ چې خپل هیواد ته راسي او د هیواد په آبادولو کې ورسره ګډون وکړي. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد څه ویلي خپله یې د هغه له خولې واوري. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې ویاړمنې ورځې د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي تاسو او د افغانستان مظلوم ملت ته وایو. الله تعالی دې د دې ورځې د لمانځلو چې په داسې یو شانداره او داسې یو حالت کې یې لمانځو چې کاملا مو هیواد آزاد او په دا یوه پیړۍ کې 3 امپراتورۍ نسکورې کړي دي او جهاد ورسره سوی او مقابله ورسره سوې ده. دا دوامداره ولري او انشاء الله تعالی چې امید لرو، عزم لرو چې دا ازادي به ساتو او د خپل سر په بیه به انشاء الله کوشش کوو چې افغانستان نور د هر قسم ناخوالو او مشکلاتو څخه وساتو. ملت ته ډاډ ورکوو چې انشاء الله په خپل ټول توان سره به موږ هڅه کوو چې بیا ځل افغانستان د جنگ جګړو او ناخوالو و تورې تاریکۍ ته ور ونه ګرځېږي. په دې عزم او دې هوډ کې به زموږ سره خپل ملت وژه په وژه درېږي، همکاري به راسره کوي او په ګډه به کوشش کوو چې نور د اضافه او زائدو ازادیو لمانځلو ته اړتیا پیدا نشي. په دې یوه پیړۍ کې مو انګریزانو ته ماته ورکړه، روسانو ته مو ماته ورکړه او امریکا ته مو ماته ورکړه. همدا د افغانستان د ولس ملت مشرانو او کشرانو ټولو دپاره د ویاړ ځای دی او د فخر ځای دی. الله جل جلاله دې نور آینده پیړۍ پر موږ او تاسې باندې په سوله، امنیت، ورورولۍ او ښه فضا کې راولي. نو یو ځل بیا ټول ملت ته د دې ورځې مبارکي وایو. الله جل جلاله دې د افغانستان سوکالي، امنیت او دغه نظام چې اوس په افغانستان کې حاکم دی دوامداره ولري